فراه له هغه ولایتونو څخه دی چې د هیواد په سویلي حوزه کې موقعیت لري او ډېری اوسیدونکي په کرنیزو کارونو بوخت دي. د پرلپسې وچکالیو په ډېرېدو سره په دغه ولایت کې کرنیزې چارې هم پیکه شوي دي او خلک د مسؤلینو لخوا د کاري فرصتونو د رامنځته کولو غوښتونکي دي. د دې ولایت اوسیدونکي د فراه له ځایي مسؤلینو غواړي د سترو صنعتي کارخونو په رامنځته کولو او د بنسټیزو پروژو په پلي کېدو سره ځوانانو لپاره د کاري زمینې هم برابرې کړي. سرمایه‌گذاری که باشه خب چیز خوبی است. در فراه بیکاری خیلی است، مردم فقیر و گشنه زیاد است. حساب که نداره نون شوخور نداره که باشه یک کاربار مسافرین مهاجرین گرد سر کاربار میشه. مردم فراه مردم یکی به حساب نه که شرکت یعنی یک برادر کارخونه یکی یا برادر مردم کارگری کنه. کل اینا فهمیدی بیکار و 150 گیج بیا یا نیه. با آمدن از اینکه برق داشته باشین و سهولت ها را حکومت ایجاد کرده. بحث مسائل شرک و بحث مسائل نمره در قسمت سرمایه گذاری از طرف حکومت همکاری ها شده. ما امیدوار از این هستیم که برق ولایت فراه برق 24 ساعت داشته باشه که با بتونیم صنعتی. له دې سره هم مهاله د فراه ځایي مسؤلین وایي په هڅه کې دي چې د کورني او بهرني پانګونو په جلبولو او د پانګونې خوندي فرصتونو په رامنځته کولو سره د دې ولایت ځوانانو لپاره د مناسبې کاري زمینې برابرې کړي. ولایتي اداره پر نورو داسې پانګوالو او تجارو هم بیا غږ کوي چې اوس الحمدلله دې ته زمینه برابره شوې چې هر پانګوال او تجار په ښه اطمینان سره کولی شي دلته پانګونه وکړي او ولسي وګړو ته اسانتیاوې برابرې کړي. به نظر میاد که بسیار ظرفیت‌های خوبی در منطقه هست که بتوانیم اینجا رو به یک منطقه صنعتی و کشاورزی اینجا رو تبدیل بکنیم. من با همتی در والی محترم اینجا جناب آقای مولوی حسین‌الدین رهبر دیدن در این مدت کوتاه حقیقتا دلسوز مردم منطقه ایشون هستن و دارن تلاش میکنن که به یک پیشرفتایی برسن که ما در کنارشون خواهیم بود. د فراه د ځایي مسؤلینو د شمیرونو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 40 تولیدي کارخونې فعالیت کوي چې سلګونو تنو ځوانانو لپاره کاري زمینې برابرې کړي دي.